الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دا مبارك نشستنا دا الله رب العزت بتوفيق سر روانو پاغ نشستنو کی نن زمونږ 92 نمبر 92 نمبر نشسته او کوشش وکړو چې د زیات نه زیات سوالاتو جوابات ورکړو الله په توفیق سره. اولنې سوال یې ورور کړی چې آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې چې دا خدمت به کوو په دوی کې څوک یهودي وو؟ الجواب، په صحیح بخاری کې او په نورو کتابونو کې دا خبره ثابته ده چې یو هلک هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو او هغه یهودي و. بیا چې کله بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تپوس هم تلی و، هغه له د اسلام دعوت هم ورکړی او دا قصه په صحیح بخاری کې شتي. انس بن مالک رضی الله عنه بیان کړې ده، وی چې یو غلام یعنی یو هلک یهودي هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو، فمرض، بیمار شو. کله چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار پرسی لاړ فاتاه النبي صلی الله علیه وسلم یعوده، تپوس لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغی فقاعد عند رأسه، وی دی سر خوا کې ورته کېناستو او ورته وی اسلام قبول کا. نو دغه هلک خپل پلار ته وکتو فنظر الى ابيه وهو عند رأسه، پلار یې ورسره خوا کېناستو. د دې یهودي هلک پلار هغه هم دغه ټیم کې دی خپل زوی سره ناست. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعوت ورکو د دې پلار ته وکتو یعنی چې څه وکړو، هغه ورته اطع ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، پلار ورته د ابو القاسم خبره ومنه، پیغمبر ورته یاد کړو د خبره ومنه. نو اسلام قبول کو انس بن مالک رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا کله راووتو نو دی وی چې الحمدلله الذي انقذه من النار، د الله شکر دی چې دی د اور نه بچ کو. نو دا ثابت دی چې دی یهودي به خدمت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او د دې یهودي نوم سو نو دا نه دی معلوم چې د نوم سو او نه ډېر تفصیل دی د مبارک را نقل شوی، خو صرف دومره دی چې د یهودیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو او چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغی تپوس یې وکړو. د دې نه دا مسله هم راووته چې د غیر مسلمو تپوس کول په دې نیت سره چې د اسلام نه متاثره شي او اسلام قبول کړي دا جایز دي. نو دا اوس د هلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس د لاسه چې خواته یې ورغی نو څومره لوی خیر ورته میلاو شو، هغه دی چې اسلام یې قبول کړو. والله اعلم. دا ورور تپوس کړی دی، وی چې تاسو درس کې دا خبره کړې وه چې یو کس جومات ته راننوځي او جمع تې شوي نو د ده سره بیا ودرېده په منځه کې دا صدقه ده. اوس که دا سړی په داسې وخت کې راننوځي جمعې ته چې هغه وخت کې مونځ مکروه وي، مونځ ممنوع وي، یعنې سحر مانځه نه بعد یا د مازدیګر د مانځه نه بعد یو سړی جومات ته راننوتو سحر مانځه نه بعد مونځ دې شوی دی نو دی خو مونځ کولی شي، خو د هغه نه خو مونځ شوی دی. خو دا ورور وایي چې زه پاسم د ده سره ودرېږم او ما مونځ کړی دی فرض، د ده سره ودرېږم او په دې نیت چې دا صدقه ده یا مازدیګر مانځه نه بعد او دې وختونو کې مونځ منه دی، نو ودرېدی شم ورسره او که نه، مونځ ورسره کولی شم او که نه.
الجواب دی کی څه حرج نشتی چې د جمع اعاده دې وشي په هغه اوقاتو کې چې هغې کې مونځ منی او دا به صدقه په هغه چا باندې به ستا د طرف نه صدقې شي د چا نه چې جمع پاتې شوې ده او څوک ورته میلاو نه شي چې د هغه سره مونځ وکړي د جمع. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې راته چې کوم مونځ کې په دې ټیم کې مطلق نفل منع دي، یعنې اوس مازدیګر منځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې یا سهار منځه نه بعد نور راختو پورې نفل مونځ منع دی چې د هغې څه سبب نه وي. لکه اوس یو سړی ناست وي راشه 2 رکعته مونځ به وکړم، نه څنګه 2 رکعته مونځ کې دا ټیم وایه دې ټیم کې مونځ نه کېږي، دا اوس نفل دی 2 رکعته به وکړم څه وجه یې شتي نه وجه یې نشتي. خو دا سړی چې د دې کس سره ودرېږي او چې ده ته د جمع ثواب میلاو شي او دا پې د دې طرف نه یو صدقه شي نو د دې سبب شتي. دا مونځ د څه دپاره دی؟ یو سبب یې دی. سبب یې دا دی چې د سړي نه جمع شوي ده د یو سره ودرېږي چې جمع ثواب ورته میلاو شي. داسې مطلق نفل مونځ خو نه کوي چې راپاڅېدو راشي بس نفلي مونځ کوو. او دا مسله موږ په څو درسونو کې او په څو ځایونو کې بیان کړې ده چې تحقیقي قول دا دی هغه وختونه چې په هغې کې د منځه نه منع راغلې ده په دې کې هغه مونځ کېږي چې د هغې سبب وي، چې سبب یې نه هغه نه کېږي، مطلق نفل پکې نه کېږي او د دې منځه خو سبب دی نو کېدی شي دا. او حدیث کې راځي امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی راننوتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کړی، جمعات ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمع کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، څوک شته چې په دې سړي باندې صدقه وکړي او د سره ودرېږي. امام ابو داود چې کوم روایت راوړی پای کې ورسره داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو د منځه نه بعد یصلي وحده ځان له مونځ کو، مونځ تې شوی و جمع تې شوی و راغی بیا ځان له ولاړ و مونځ یې کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، څوک نشي چې په ده باندې صدقه وکړي ودرېږي ورسره. دا صحیح حدیثونه دي. نو دې حدیثونو نه دا مسله ثابته شوه چې یو سړی جومات ته راننوتو جمع تې شوي ده ته ورسره ودرېږي الله به تعالی ثواب درکړي او دا صدقه شوه په هغه باندې. او بله دا مسله چې دا حدیثونه عام دي نه که په اوقات ته نهي کې کوم وختونو کې چې مونځ منع دی که په هغې کې هم څوک رادننه شو جومات ته نو ته پې دا صدقه کولی شي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې د نفلي روجې نیت یو سړی وکړي او نفلي روجې نیولي او بیا بس خپلوان وله دعوت ورکړي د روټۍ او دی لاړ شي روټۍ وخوري د هغوی سره روژه ماته کړي نو په ده باندې څه ګناه شتي او که نه؟ او د دې ورځې عاده پې بیاده که نه دا روژه و بیا نیسي او که نه؟ الجواب چې کله یو سړی یو مسلمان د روجې نیت وکړي او روجه ونیسي نفلي روجه او په منځ کې اراده وکړه چې د روجه ماتومه نو ماتولی شي. وجه دا ده چې نفلي روجه پوره کول واجب نه دي خو مستحب دا دي چې دا روجه دې ماته نه شي، دا دې پوره شي، مستحب دي. چې عذر نه وي نو پکار دا ده چې روجه پوره شي او ماته یې نه کړي چې عذر نه وي. او چې عذر یا یو مصلحت په روجه ماتې کې چې روجه ماته کې به دې کې مصلحت وي به هېڅ خبره ده، په دې کس باندې څه ګناه نشته. دې باره کې ډېر حدیثونه راغلي لکه هسې یو حدیث دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راننوتو کور ته وایي چې تاسو سره څه شتي که نه د خوراک؟ وی مونږ وایي چې نه څه خو نه دي تیار کړي مونږ. وی فإني اذا صائم، زما څه ده؟ روجه ده. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچت اخلاق چې کور ته به راننوتو
او څه به یې نه و تېر کړي، زما روژه ده. او یو ورځ وی راغی، یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او وی موږ ته څه خوراک هدیه کړی شوی و. وی موږ ورته چې رسول الله چا خوراک هدیه کړی دی؟ وی چې راکړئ تاسو وښایئ. وی چې موږ ورته وښو، وی چې زما خو روژه وه، خو روژه یې ماته کړه، خوراک یې وخوړو. روژه یې ماته کړه او هغه خوراک یې وخوړو. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی چې ام هاني رضی الله عنها خواته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سکو څه شی راواخیست او ویې څکل، او بیا یې هغه لوښی ام هاني له ورکړو ویې وڅکه، نو هغې هم وڅکل. د دې سکو نه بعد بیا ام هاني وویل چې یا رسول الله اما انی کنت صائمه، زه ګورې زما روژه وه یا رسول الله، خو بس تاسو راله لوښی راکړو، ما وی چې بس اوس وڅکه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الصائم المتطوع امیر نفسه، هغه روژتي چې نفلي روژې نیولي دی د خپل ځان امیر دی، د خپل ځان مشر دی. ان شاء صام و ان شاء افطر، که غواړي چې روژې دې پوره کړي او که نه غواړي چې روژې دې ماته کړي. د خپل ځان څه دی؟ امیر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دې ورور باندې انشاءالله څه ګناه نشتی، والله اعلم. د ورور سوال کړی دی چې ځان له کېناسته په کور کې او په خپل مجلس کې او یوازې ژوند تېرول غوره دي که نه د دې خلکو سره ګډون غوره دی او د دې خلکو سره ناستې پاستې او تګ راتګ؟ جواب د دې مسلې دا خو تفصیلي خبرې دي، خو موږ به خلاصه ذکر کو. جواب دا دی چې موږ داسې نشو ویلی چې یا یوازې ژوند تېرول ځان له کېناسته غوره دي مطلق همیشه، او یا همیشه د خلکو سره ګډون غوره دی، نه، بلکې اشخاصو ته به ګورو، د کسانو ته به ګورو، زمانې ته به ګورو او ځي ته به ګورو. د هغې نه بعد بیا دا خبره کوو. لکه داسې به اوس یو سړی دی عالم دی، یو سړی دی عالم دی، قرآن او حدیث باندې الله پوه کړی، نو د ده دپاره د خلکو سره ګډون غوره دی. ولې؟ ځکه چې دی به خلکو ته نصیحت کوي، دی به خلکو ته دین بیانوي، دی به خلکو ته وضاحت ته مسلو کوي. نو دی چې څومره د خلکو سره کینی پاسي او د خلکو خوالزي راځي او خلک د ده خوالزي راځي، نو دا د ده دپاره څه ده؟ دا د ده دپاره غوره ده، اجر پکې ورته ډېر میلاوي، فایده پکې ډېره ده. ښه دویم هغه کس دی چې هغه لکه علم ورسره نشتی او نه د خلکو په خلک چې کوم تکلیفونه انسانانو له ورکوي په هغې صبر هم نشي کولی، نو بیا دله غوره دی چې دی څه وکړي؟ د ځان له ژوند تېر کړي. ډېر ګډون دي د خلکو سره نه کوي. یو سړی دی علم ورسره دومره نشتی چې دی د شبهاتو نه ځان بچ کړي، تقوا پکې دومره نشتی ځان د شهواتو نه بچ کړي، نو بیا دله ډېر ګډون د خلکو سره نه دی غوره. زمانې ته به ګوري، ځي ته به ګوري. لکه اوس یو ځای دی چې اکثر خلک په هغې کې خیر واله دي، اکثر خلک څه دي؟ خیر واله دي. نو په دې علاقه کې د خلکو سره ګډون غوره دی، ځکه چې ته چې څومره د خیر والو سره کینې او د هغوی خبرې اورې او هغوی ته ګورې، نو دومره به ته د هغوی نه فایده اخلي. حدیث کې راځي که د ښه ملګري مثال د هغه سړي دی چې خوشبو خرڅوي. که ته دې خوشبو وانخلې بین به د باندې لګي، د خوشبو بین خو به د باندې لګي، که مزیداره خوشبو به د باندې لګي. نو اوس داسې علاقه ده چې هلته خلک نیکعمله خلک دي، اکثر خلک، او اکثر خلک د ډېرو ګناهونو نه ځان لرې ساتي،
او دینداری عامه ده، نو په دې سیزي کې به د خلکو سره ګډون تګ را تګ راشه درشه دا غوره ده. ښه چې کله دې سیزي ته لاړې، داسې ملک ته لاړې، داسې علاقې ته لاړې چې هلته فحاشي عامه ده په خلکو کې، هلته بېدیني عامه ده په خلکو کې، او ستا طاقت نشتی د بدلولو، دا پکې اهمه خبره ده. یعنې ستا طاقت نشتی چې ته دا غلط کار څه کې بدل کړي. او چې طاقت تی د غلط کار د بدلولو بیا خو به ځې، بیا خو به ځې چې دا غلط کار بدل کړي. خو چې کله تا سره د غلط کار د بدلولو طاقت نه انکار نشي کولی په دې منکر باندې، نو بیا د خلکو سره ګډون غوره نه دی. ځان له کور کې بیا ډېر ژوند تېروه. ولې چې څومره ته د خلکو سره ګډوډ کېږي نو دومره د ایمان هلته کمزوری کېږي او دومره درته نقصان میلاوي. حاصل د جواب دا شو چې په دې کې موږ داسې نشو ویلی چې همیشه د خلکو سره ګډون غوره دی او یا همیشه ځان له ژوند تېرول غوره دي. نه، بلکې تفصیل ته به ګورو، کس ته به ګورو، زمانې ته به ګورو او ملک ته به ګورو، ځمکې ته به ګورو. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې آیا د روجمات تعلق ساتي د مؤذن د اذان سره چې دې کله اذان وکړي بیا به روجمات وکړي نور ډوبېدو سره؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې روجمات کې به نور ډوبېدو له اعتباري، نور چې ډوب شو بس دا ټیم د روجماتي دی، دې ټیم کې به روجماتي مؤذن اذان کړی دی او که نه دی کړی، خو دا ټیم د روجماتي دی، نو اعتبار نور ډوبېدو لري. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شپه راله، ورځ لاړه، وغربت الشمس او نور څه شو ډوب شو، فقد افطر الصائم، د روجماتي د روجهدار روجه ماته شوه، د روجهدار روجه ماته شوه. دلته بعض علماء دا فائده ذکر کړي چې معنی دا ده که نه ماته یم خو څه شوه ماته شوه. لکه اوس یو سړی دی د ټیم نه نه خبر یا په څه شي کې مصروفه شوی دی او نور ډوب شو، نو روجه د څه شوه؟ روجه ماته شوه. اوس داسې علاقې چې دي چې هلته اذان نه اورېدی کېږي، هلته به یې څه کوې؟ یا اذان نه کېږي په شړو کې، نو هلته به یې څه کوې؟ نو اعتبار نور ډوبېدو له دی. او چې اذان یي او نور ډوبېږي بیا هم اعتبار نور ډوبېدو له دی. اوس بعض علاقې داسې دي لکه خصوصا زموږ په ملکونو کې د ماښام د اذان په روجه کې د لږ یو منټ دوه لیټ کوي، منټ دوه لیټ کوي، وجي د تاکید دپاره نه، هېڅ تاکید نشي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، په خلکو کې د هغه وخته پورې خیر پروت دی چې څو پورې روجماتي کې تادي کوي. د هغه وخته پورې به د خلکو کې څه پروت دی؟ خیر پروت دی. نو داسې ټیم کې به اوس څه کوي؟ اوس مؤذن خو اذان لیټ کوي او نور مخکې ډوب شو، نو څه به کوي؟ روجه به ماتوي، اگر که مؤذن اذان نه دی ویلی، ځکه چې اعتبار هغه اذان له نه دی، اعتبار څه دی؟ اعتبار هغه نور ډوبېدو له دی. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې عیسی علیه السلام به بیا راکوزېږي په آخره زمانه کې، نو آیا دا خبره د ختم نبوت د دې مسلې سره څه ټکراو کې نه راځي؟ یو طرف ته موږ وایو چې نبوت څه دی؟ ختم شوی، نبوت دروازه بنده ده. بل طرف ته وایو چې عیسی علیه السلام راکوزېږي. الجواب دې مسلې وضاحت خو ډېرو ځایونو کې شوی دی، الحمدلله موږ په خپلو درسونو کې کړی دی او عام علما دعات هم د دې وضاحتونه کوي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې بني اسرائیلو کې به الله ډېر پیغمبران رالیږل،
کلما هلک نبی خلفه نبی چې یو پیغمبر به مړ شو بل به پاتې شو شاته به هغه پسې بل و وانه لا نبی بعدی او زما نه بعد پیغمبر نشتی. نو دا نبوت مسله ده خو واضحه یقیني مسله ده، پیغمبر نه بعد نبوت ختم شو. دا حدیث او بیا آیت قرآن کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی نبوت دروازه بنده شوی ده. او هغه حدیث مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما مثال دیسې درکوي سړی چې ښکلی کور جوړ کړي مزیدار یو خښته پکې پرېږدي او هر سړی راځي دې کور ته ګوري چې ډېر مزیدار دی خو چې دا خښته پکې وی نو زما هغه مثال دی دا خښتې آبادي په ما باندې پوره شو نو زما نه بعد بل پیغمبر نه راځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دروازه بالکل بنده چاته نبوت نه میلاویږي. او څوک چې دا عقیده ساتي چې کیدی شي یا پلاني ته میلاو شوی دی یا د قادیانیانو بشن عقیدې دا ټولې کفري عقیدې دي. دا کومې عقیدې دي؟ دا کفري عقیدې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت دروازه بنده شوې ده او دا په صحیح حدیثونو کې ثابت دي، بې شماره حدیثونو کې قرآن کې ورته اشاره شوې ده. په صحیح بخاري کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. تاسو کې به د مریم زوی راکوزیږي عیسی علیه السلام یادوي فیصلې به کوي عدل او انصاف والا فیصلې به کوي صلیب به ماتوي خنزیر به وجني جزیه به ختموي او مال به ډېر شي. دا خو موږ د نږدې ورځو کې کومو مسلو کې بیان کړي قیامت په علاماتو کې هلته دې مسلې ښه تفصیل بیان شي. دا یقیني خبره په دې کې موږ ذره برابر شک نه کوو صحیح حدیثونه دا مسله ثابته. نو بیا یو سړی وایي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شو دلته عیسی علیه السلام راغی. نو جواب د هغې دا دی چې د حدیث کې وضاحت وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی راځي به ينزل ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. فیصله کوونکی به راځي فیصلې به کوي یعنی په صفت د امتی را روان دی. صفت به صحیح امتی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصلې به کوي د هغه په شریعت باندې. دا نه چې نوی نبوت ورته میلاو شو نوی شریعت به راوړي نه هیڅ نوی شریعت نشته. شریعت هم هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. دلته یو خطرناکه شبهه ده د ملحدینو سره زه به ته فایدې دپاره ذکر کړم. وایي تاسو چې دا وایئ او دا مخې ته ذهن کې راله که کېدای شي څوک یې تاسو ته وکړي چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کوي. نو دلته خو حدیث کې دی چې جزیه به ختمه کړي ټکس به څه کړي ختم به شي. یعنی عیسی علیه السلام به دو خبرې کوي یا اسلام قبول که او یا جنگ دی ټکس پکې نشتی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شریعت کې خو ټکس شتی جزیه شتی که نشتی نو مطلب دی چې هغه بل شریعت دی. بارک الله فیک دا نږدې دی. دا جواب دی ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې دا ټکس اخیسته به د عیسی علیه السلام د راکوزېدو پورې او بیا به څه شي ختم به شي. مطلب دی چې دغه پیغمبر په شریعت کې دا خبره ده. تاسو پوه شوئ که نه بیا وکړو. پیغمبر چې کله دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام به راکوزي او ټکس به ختم کړي مطلب دا شو چې عیسی علیه السلام د راکوزېده او د ټکس ختمېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پیشنګویي وکړه نو د پیغمبر په شریعت کې دا شتي چې ټکس اخیسته د دغه وخته پورې دي بیا به نه وي. څه اشکال پاتې نه شو څه اشکال پاتې نه شو ولله الحمد. دا یو ورو سوال کړی دی او ناشنا سوال یې کړی دی. وایي دې بعضو حدیثونو د لاسه زما په ذهن کې اشکال دی
هغه ده. ما ته ګوره سوالونه ډېر زیات راځي، خو زه ګوره په دې سوالونو کې هغه سوالونه چاڼ کوم چې کوم صحیح فایدهمني. بس داسې سوالونه وي چې هغه یعنې د بیانولو هم نه وي، او بعض دې سوالونه وي چې موږ یې مختصر جواب په هغه ټایم ورکړو. خو دلته عام چې کوم موږ سوالونه بیانوو په دې نشست کې، نو هغه سوالونه را جمع کوو چې هغه فایدهمني. دا اوس ډېرو ته یو اشکال دی. اشکال دا دی، بعض حدیثونو کې راځي چې په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې د خپل کور والا دپاره غوره دی. په بعضو کې راځي چې غوره انسان هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي، او په بعضو حدیثونو کې راځي چې غوره انسان هغه دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې قرآن یې زده کړی. نو زما ذهن کې دا اشکال دی چې دا غوره پکې څوک دی؟ ځکه چې هلته یو حدیث کې دی چې غوره هغه دی چې کور والا دپاره غوره دی، بلکې دی غوره هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي، غوره هغه دی چې قرآن یاد کړی، او داسې نور ډېر حدیثونه. نو دا غوره کوم یو دی بیا؟ دا خو یعنې خبرې ټولې جدا جدا دي. نو جواب د دې مسلې، او دا ډېر ښکلی سوال دی، او په کار هم دقه شان ده چې کله چاته څه اشکال راشي، څه مسله راشي، او هغه د اهل علمو نه تپوس وکړي، د دعاتو نه رجوع وکړي د دین ډاکټرانو ته، او د هغوی نه معلومات وکړي چې دې مسلې به څه جواب وي. او د هرې خبرې الحمدلله جواب شته، هره خبره د هغې جواب د الله په توفیق سره شته. خو لازم نه دی چې هر عالم ته به هر جواب معلومي. کله داسې شي چې یو عالم یو وخت کې یو مسله د هغه ذهن کې نه وي، یو مسلې باندې پوه شوی نه وي، یو مسله کې ورته دلیل نه وي رسېدلی، دا جدا مسله ده. خو نور جواب خو شته که نه؟ نو کمې په دین کې نه دی، کمې کله په یو عالم کې کیدی شي، کمې په یو داعي کې کیدی شي، خو په دین کې کمې نشته. الحمدلله دین پوره دی. نو د دې مسلې جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وی چې غوره پلانې دی، او کله وی غوره پلانې دی، او کله وی غوره هغه دی چې دا کار کوي. ولې دا خبرې جدا جدا دي، ټول یو شان نه دي؟ نو جواب د هغې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوابونه بدلیږي د احوالو مطابق. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوابونه بدلیږي د حالاتو مطابق، یا د دې مخامخ کسانو مطابق. لکه کله داسې شي، لکه اوس یو زمانه ده چې په هغې کې صدقو ته ضرورت دی، او غربت ډېر دی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله کس راغی، هسې تاسو ته هم لکه د حالاتو مطابق وی یا رسول الله غوره عمل څه دی؟ هغه ورته غوره عمل دا دی چې ته صدقه ورکړي. او نور حدیثونه کې وایي غوره عمل لکه مونځ په خپل وخت کول. اوس یو کس راغی چې د هغه په باره کې مشهوره ده چې دی د مور پلار سره ښه نه کوي، او تپوس یې وکړو چې غوره عمل څه دی، او ته له جواب ورکړي چې غوره عمل د مور پلار سره ښه کول دي. نو دا جواب بدلیږي د حالاتو سره او د اشخاصو سره. خو اوس یو سړی راغی مانځه کې سست دی، او تا یې تپوس وکړو چې غوره عمل څه شی؟ ته د غوره عمل مونځ په خپل وخت کول دي، او بیا داسې ځه. نو یو خو دا جواب شو. دویم، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووایي چې غوره هغه دی چې کور والا دپاره غوره دی، غوره هغه دی چې قرآن یاد کړی دی یا قرآن یې زده کړی دی، د دې معنی دا نه ده چې دی په دې ټولو خلکو کې غوره دی. دا معنی نه ده. معنی داسې ده لکه ته اوس داسې ووایې چې میلمدوس په خلکو کې هغه محمد دی. داسې ووایې میلمدوس په خلکو کې محمد، نو معنی دا شو چې د محمد نه علاوه میلمدوس نشتی. شتی که نشتی؟ شتی، خو محمد میلمدوس دی. کله چې حدیث کې راشي چې غوره، نو مطلب دا دی چې په غوره خلکو کې دا دی، نو دا ټول غوره خلک دي.
خو دی پکې په غوره خلکو کې دی، دیم په هغو کې دی. غوره خلکو کې هغه دی چې د کور والا سره ښه دی، غوره خلکو کې هغه دی چې قرآن یاد کړی دی، غوره خلکو کې هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي. دا ټولې خبرې پکې دی نه رہی. نو دا ټول غوره خلک دي. ورسېدی زما په دې خبره کې کله داسې شي چې د یو خاص سبب د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړي، یا د یو خاص حادثې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خبره کوي. داسې هم کېږي. ګوره لکه زه به تاسو داسې مثال درکړم. اوس دغه حدیث چې دی چې تاسو کې غوره هغه دی چې هغه د کور والا دپاره غوره دی. دا خبره ولې پیغمبر کړې ده؟ د دې سبب بیان شوی د امام ابن حبان رحمه الله یو روایت راوړی، په هغې کې دا دی عبدالله ابن عباس وایي چې بعض کسان رالو سړي، بعض نارینه رالو، یا رسول الله موږ له اجازت راکه چې موږ د خپلې ښځې ووهو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو د وهلو د شریعت په حدودو کې دنه، لکه سورة النساء کې هم دې ته اشاره شوې ده، هغه ځانله مسله ده. خو بعضو پکې زیاتې وکړو، بعضو پکې څه وکړو؟ زیاتې وکړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا منع کړو، وی ما اجازت ورکړو، خو داسې اجازت خو ما نه و ورکړی چې ته د ظلم درجې ته واوړې، ته زیاتې شروع کړې. د دې اجازت خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نه دی ورکړی. نو بیا وی خیرکم لأهله، په تاسو کې ګوره غوره هغه دی چې غوره دی د خپل کور والا دپاره. نو اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د حادثې د لاسه وکړه، د واقعي د لاسه وکړه. لکه دغه حدیث، یو بل حدیث مې ذهن ته راغی. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې غوره انسان هغه دی، خیرکم یا ان من خیرکم احسنکم قضاء، په تاسو کې غوره هغه دی، غوره انسان هغه دی چې قرضه واپسوي کې، قرضه په ښایسته طریقې سره واپس کوي. اوس دلته ویلي غوره کس دا دی. نو د دې یو وجه ده. حدیث کې راځي چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او پیغمبر باندې قرض و، قرض یې غوښتو، نو ډېره بد اخلاقي وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو په هغې باندې د خفګان اظهار وکړو، د غوسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېږدی، فإن لصاحب الحق مقاله، دوی حق دی او د چا چې حق یو خبره کوي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پای کې دا خبره وکړه، قرضه هغه له واپس ورکړه او د هغه نه زیاتې وله ورکړه، هغه نه زیاتې وله ورکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره وکړه، غوره هغه دی چې کله قرضه واپس کوي نو په ښایسته طریقې سره واپس کوي. نو اوس دې کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وکړه؟ د دغه واقعي د لاسه وکړه. تاسو به دې جواب ورسېدی که نو څه اشکال پکې شته؟ نشته. الحمدلله. دا یو ورو سوال کړی دی چې خپې بله خپې بغیر پیزارو نه ګرځېده وي، چا وي چې دا سنت دي، نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ صحیح حدیث کې دا راځي، سنن ابي داود کې د شیخ الباني صحیح کړی، کان النبي صلی الله علیه وسلم یأمرنا ان نحتفي احیانا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی چې کله نه کله خپې بله خپې ګرځئ. نو کله نه کله بغیر پیزارو نه ګرځېده د سنت طریقه ده، خو یو څو خبرو اهتمام به پکې. اولنی خبره دا ده چې کله خلک خبر نه وي د دې مسلې نه او د دې سنتو نه، بیا د خلکو په مخ کې نه ده پکار چې څو پورې دا خلک پوه کړي نه. ځکه چې خلکو عوامو خو د عادت ته چې په یو مسله پوهه نه وي، نو دا نه وایي چې ما کې کمی دی، مخامخ سړي باندې ټاپه راځي کمی په ده کې دی. نو اوس که یو سړی خپې بله خپې د کور نه راووتو او چې زه په دې سنتو عمل کوم او دا بل پې نه پوهېږي، جاهل، نو دا جاهل داسې نه و چې زه جاهل یم، الټه په ده پورې به خندا شروع کړي او په ده پورې به مذاق شروع کړي. نو دې خبرې خیال ساتل پکار دي. که خلکو په مخ کې خو چې داسې خلک چې هغوی په دې مسله صحیح پوهوي، تا مخکې پوه کړي، که نه بیا ځان له کوه. لکه یو سړی ځان له بهر ته ووتو، یا
څه چکر باندې لاړ او پیزار یې لرې کړو کله نه کله داسې ګرځېده سنت دي، نو بیا دا طریقه صحیح ده. دغه شان عالم چې مشهور او خلک یې تابعداري کوي چې هغه دا خلک پوه کړي او دا سنت راښکاره کړي. وجه د دې دا ده چې ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انسان لږ په سختو حالاتو عادت شي، انسان لږ په څه عادت شي؟ په سختو حالاتو باندې عادت شي، سختو تېرولو باندې عادت شي. نعمتونه همیشه خو نه بل مؤمن به لږ زیږي، د صبر به پکې حالاتو سره به هر قسم حالاتو سره به هغه صبر کوي، ژوند به تېروي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې امر کړی. بله خبره پکې دا هم ده چې زی ته به ګورې ځان له به نقصان نه ورکې. حدیث کې لا ضرر ولا ضرار، نه به بل له نقصان ورکې او نه به ځان له نقصان ورکې. نو چې دې خبرو پکې خیال وساتلی شي نو دا خبره صحیح ده چې کله نه کله ان نحتفي احیانا دی، کله نه کله بغیر پیزارو نه ګرځېده دا څه ده؟ سنت طریقه ده. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې یو امام مخکې شي، یو کس مخکې شي مانځه ته او هغه سګرټ څکي، په ده پسې مونځ کېږي او که نه؟ نو داسې مسلې موږ سره مخکې ډېرې تېرې شوي دي او داسې سوالونه ډېر شوي دي چې بیلتي پسې مونځ کېږي او که نه، ګناهګار پسې کېږي او که نه. موږ ځای په ځای تفصیلي جواب کړی دی، خو دلته مختصر جواب چې ذهن کې ساتي هغه دا دی چې کوم سړی سګرټ څکي یا بله ګناه کوي ښکاره، نو غوره دا دی چې په ده پسې د مونځ ونه کړی شي الا دا چې بل څوک نه میلاویږي، الا دا چې بل څوک نه میلاوي. خصوصا دویمه جمع کې داسې کېږي لکه اوس ترانه نه ورته یو سړي ږیره خریلی ده، ږیره نشته که ږیره خریلی ده، ږیره نشته او ږیره خریلو کې فرق شته که نشته؟ اوس ږیره نشته قدرتي، په ده پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ ده پسې کېږي، خو ږیره خریلې ده. نو بیا دلته دا مسله ده. جواب حاصل او مختصر جواب هغه دا یاد کړئ چې په مسلمان پسې شاته مونځ کېږي، مسلمان پسې شاته مونځ کېږي که فاسق دی، ګناهګار دی، ظالم دی، یا په داسې بدعت کې واقع دی چې د هغې دلته کافر کېږي نه او شرک ته نه وړي، نو په ده پسې مونځ کېږي. لکه امام دارقطني یو روایت راوړی دی صلو خلف من قال لا اله الا الله، څوک چې لا اله الا الله وایي شاته پسې مونځ کوئ. خو کول پسې غوره نه دي چې بل امام وي. لکه اوس مثال کې یو جومات کې امام دی او ږیره وړه کوي، ږیره وړه کوي، نو غوره دا دی چې ته د پسې مونځ ونه کړي او په هغه چا پسې لاړ شي چې ږیره نه وړه کړي، خو هغوی بل جومات نشته یا هلته تلو کې ډېر مشقت به هېڅ خبره مونځ پسې کېږي، مونځ پسې کېږي. یا یو کس ورمخکې شو او پیسې په ځان پسې راکاږي او دا اکثر په دې دویمه جمع کې کېږي، نو د مجبورۍ په حالاتو کې د پسې شاته مونځ کېږي ځکه چې مسلمان دی. خو صرف دومره دی چې ګناهګار دی، فاسق دی. صحابه کرامو نه ثابت دي هغوی په داسې خلفاو پسې او عمراو پسې شاته مونځونه کړي دي چې هغوی به ظالمانو او ښکاره ګناهونه به یې کول، هغوی پسې بیا هم شاته مونځونه کړي دي. نو مونځ کېږي، خو که چېرته بل امام میلاویږي چې هغه دغه ګناهونه پکې نه وي رقم چې دی رور یاد کړي دي یا نور ګناهونه، نو په هغه پسې مونځ کول پکار دي. والله اعلم. د یو روز سوال کړی دی چې ما وی بعضو حدیثونو کې دا خبره وکړه چې الله تپوس وکړي د جبریل نه او الله تپوس وکړي د ملایکو نه چې زما بندگان څه حالات کې وو او هغوی څه کول، نو الله ولې تپوس کوي؟ سوال دا دی الله ولې تپوس کوي؟ الله سره خو علم شته د هر څه، نو الله ولې تپوس کوي؟ نو جواب اول خو دې باره کې یو حدیث ته وایم چې الله د ملایکو نه تپوس کوي، ډېر خوندور حدیث دی او د حدیث صرف دې دپاره وایم، نور د دې سوال خو جواب مختصر کولی شم.
خو د حدیث دې دپاره هم چې د ملګرو د جذبه لږه راوچته شي. کوم ملګري چې د درسونو کې کینی او دې مبارک مجلسونو له ټیم ورکوي او دې له په پابندۍ سره راځي. حدیث کې د راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته او الفاظ د دې حدیثونو بیا بدل دي، نورو کتابونو کې راغلي لږ زیادات پکې شته لږ کمې پکې شته. وی الله داسې ملایک مقرر کړي دي چې هغوی ګرځي په دې ځمکه کې. دا ملایک ګرځي په دې ځمکه کې او څه کوي؟ یتتبعون مجالس الذکر. کوم ځای کې چې الله یادیږي، په کوم مجلس کې چې دین بیانیږي، په کوم مجلس کې چې د الله د دین خبرې کېږي، دا ملایک هغه ځایونو کې ګرځي، هغه ځایونو پسې ګرځي. نو کله چې دوی داسې مجلس وموندي لکه زموږ دا مجلس چې دی، قعدوا معهم، دوی سره کېني او دا وزیر خوري کې په یو بل د پاسه په یو بل د پاسه بره ورسي اسمان ته. حدیث کې راځي چې تر دې چې د اسمان دنیا ته چې کوم اسمان د نږدې دی او د ځمکې پورې د ټوله فضا پټه کړي، دومره ډېر راجمع شي. نو بیا چې کله دوی اسمان ته وخیږي فیسألهم الله، الله ته تپوس کوي. دا ضرور سوال دی چې ولې الله تپوس کوي؟ نو الله ته تپوس کوي وهو اعلم بهم، پیغمبر وی الله ته ورې ښه پته وي خو تپوس کوي د کوم ځای نه راغلی، من این جئتو. وی هغوی ته وایي چې جئنا من عند عباد لك في الارض، یا الله ستا د بندګانو د خوا نه رالو، په ځمکه کې ستا بندګانو یسبحونک ویکبرونک ویهللونک ویحمدونک ویسألونک. یا الله داسې بندګانو چې ستا پاکي بیانوله، ستا حمدونه یې وي، ستا لویي بیانوله، ستا نه تپوسونه، ستا نه سوالونه کول، غوښتنې یې وي، دعاګانې یې غوښتې. یا الله ورته وایي چې وماذا یسألوني، څه غواړي؟ وی بس دې لپاره جمع شوي دي چې تا نه جنت غواړي. وی لیدلی دی؟ وی نه نه دی لیدلی. وی څنګه به یې که ویلیدو؟ وی الله که ویلیدو بیا خو به ښه ډېر زور ولګوي. او وی د څه نه یریږي؟ وی الله یریږي د جهنم نه، تا پورې پناه نیسي د جهنم نه. وی لیدلی دی؟ وی نه. وی که ویلیدو بیا خو به ښه یریږي. بیا ورته الله وی ویستغفرونک، وی الله ویستانه دا ملائک الله ته وی، بیا ملائک الله ته وی ویستغفرونک، وی الله ویستانه بخانه غواړي. الله ملائکو ته وی ګوره تاسو زه ګواه کوم په دې خبره باندې، ګواه شئ تاسو، قد غفرت لهم، دا ما بخلی دي، فاعطیتهم ما سألو، څه چې غواړي هغه مې ورله ورکړو، جنت غواړي که واجرتهم مما استجاروا، او د څه نه چې یریږي د هغې نه مې ورله پناه ورکړه. وی هغوی ورته وایي چې یا رب فیهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معه. یا ملائک به ورته وایي الله وی ای زموږ ربه یو بنده پکې ناست دی ښه ګناهګار دی، ښه ګناهګار پکې ناست دی، هغه دې مجلس ته داسې په دغه نه و راغلی، اراده نه وه، خو داسې تېرېدو یو کېناستو، یو روایت کې راځي څه کار یې کېناستو، لکه اوس یو سړی دی دلته موږ سره ناست درس کې او ملګری پسې راشي اواز ورته کوي او کښېني، نو د خو درس خو نه و راغلی که نو وی الله هغه پکې هم ناست دی. وی الله ورته وایي چې دا داسې قوم دی چې دوی سره څوک کښېني هغه هم زه بخښم. یو روایت کې راځي وله قد غفرت، دغه مې هم بخلی. نو دومره اوچتو مجالسو کې من کینو الحمدلله. دا مجلسونه ګورې د هر سړي په نصیب کې نه وي. لکه بعض راشي مونږ ته وایي که نه زمونږ خپل او نه راځي او پلانې او نه راځي او پلانې، ته څه وایي چې ولې هر سړي ته به دا فضیلت میلاوي؟ یو سړي دی شوق نه وي، یو سړی دی رغبت نه لري، هغه ته هم دا فضیلت میلاوي. دا خو د لویې برخې خاوندان دي چې په دې مجالسو کې کیني او نصیب شي ورته دا مجالس. خبره ما څه پورې کوله؟ الله ته تپوس وکړو.
نو ولې تپوس کو د دې ملایکو نه؟ رور دا وایي جواب دا دی حکمت په دې کې دا دی، حکمت الله ته خو پته ده، الله ته ښه پته ده چې دوی څه غواړي څه نه غواړي. نور هم داسې سوالونه کړي دي الله د ملایکو نه، حدیثونو کې راغلي که عرفات باره کې هم راځي. اولنی حکمت په دې کې دا دی رب العالمین په اصل کې د دې خپل رحمت راښکاره کول غواړي. لکه اوس که الله د ملایکو نه دا تپوس نه وی کړی او دا ملایکې نه وی ګواه کړی په دې باندې چې ما دوی وبخل او دغه پلانې مې ورسره مو وبخو، نو بیا د رحمت راښکاره کېدو نه راښکاره کېدو. نو الله دا تپوس ته دې ځای څه وکړو. دویم حکمت پکې دا دی الله دا تپوس دې ځای څه هم کوي د چا په باره کې چې تپوس کوي چې د هغوی مقام راښکاره شي چې راوچت خلک دي. اوس که الله تپوس نه وی کړی او الله ته خو پته دی چې دوی اوچت خلک دي، خو موږ ته خو نه راښکاره کېده که نه، یا ملایکو ته راښکاره کېده نه، خو چې کله الله تپوس وکړو نو ملایکو ته هم پته ولګېده چې دا اوچت بندګان دي او موږ ته هم پته ولګېده چې دا اوچت بندګان دي. پوه شوئ تاسو بیا د رب العالمین په هر کار کې ګوره حکمت وي. د الله تپوس داسې نه چې به تپوس وکړو او الله ته پته نه وه، نه الله ته ښه پته ده، خو د تپوس چې رب العالمین کوي نو د رب العالمین په کار کې به حکمت وي. دغه یو څو حکمتونه موږ ذکر کړو، والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راننوځي او صفونه مکمل شوي نو دی به څه کوي؟ ځان له به ودرېږي که نه صبر به کوي؟ الجواب چې یو سړی جومات ته راشي او دی یوازې شاته ودرېږي، نو هلته حدیث کې دي چې لا صلاة لمنفرد خلف الصف لفذ یو روایت کې راځي د یو سړي مونځ صف پسې شاته نه کېږي. دا صحیح حدیث دی. یو سړی یوازې چې صف کې ولاړي صف نه شاته د مونځ نه کېږي. نو اوس به څه کوو؟ یو سړی راغی صف پوره دی، یو سړی راغی صف پوره دی، نو څه به کوو؟ یو کمزوري روایت کې داسې راځي او بعض علما دا وایي او دا خبره کمزوري ده، وایي د دغه صف نه به څوک راوباسي را شاته به کړي. خو دا کمزوري روایت کې راغلی دی او دا طریقه هم کمزوري ده. یو خو هغه صف چې نامکمله کړو کم نه چې د کسره اوس، دویم هغه غریب دا صفونه چې څنګه جوړ شوي داسې دوی غوره دي، اولنی صف ټول نه غوره دی، بیا د بل غوره، بیا د بل، او دې ته را شاته کړو. دا غوره صف نه دې را شاته کړو، نو د هغه څه ګناه ده او لیټ ته راغلی. ها یو طریقه کېږي چې ته که چېرته ځې یي او دا کسان لږ نه ویې خوځې. اوس که د دې زمونږ دې جوماتونو ته رالي د سلفیانو نو به یې خوځې نه میلاوي، ځکه چې هغه کانهم بنیان مرصوص، هغوی د دیوالونو په شان لکه دیوال چې والی دی نیغ ولاړې خپه د خپې سره اوږې د اوږې سره. او که د یارانو دې جومات ته لاړې نو دوه په منځ کې دریو ځای خایلي ټول خپه ولاړې دی یو بل نه خپه یې نه، یو مخکې وته یو لږ یو شاته یو هلته یو دلته یو. ښه نو بل مشکل پکې دا دی که دې وړقو چې لکه دا صف برابر کړي چې زه پکې ورننه شم نو څه مطلب چې وبړقي کیدای شي والدی سره وکړي منځ نه بعد دې ځان له جاښه وکتئ لکه تاسو څنګه زما په اوږه لاس کوئ. نو دلته دا مسله یاده کړئ که چېرته صف کې ځای و ځای جوړېدو یو کس دوی دې پړه کول نو هېڅ خبره نه ده. ښه صف کې ځای بلکل نشتی او مونږ ووایو چې راښکوده پکې نشتی، اوس به څه کوو؟ اوس دی معذوره دی، اوس دی څه دی؟ معذوره دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. نو بیا دې شاته ودرېږي، مونځ دې پوره کړي، مجبوره ده، نور څه وکړي؟
څه وکړي بله څه طریقه ده دغه طریقه وایه چې یو کس دې راکاږي شاته خو هلته هغې باره کې روایت هم کمزوري دي او دا خبر هم کمزوري ښکاري والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې دا صف په د کوم ځای نه شروع کېږي یعنې د منځ نه که نه د ښی طرف نه به شروع کېږي الجواب دا مسله واضحه ده چې صف به امام به د صف په منځ کې ودرېږي امام به د صف په منځ کې ودرېږي او د دې منځ نه به صفونه شروع کېږي یو حدیث کې داسې راځي خو حدیث سندن کمزوری دی امام ابو داود راوړی دی وسط الامام وسط الامام څه مطلب دی یعنی امام منځ کې راولي صفونه داسې جوړ کړي چې امام بالکل منځ کې شي او بیا د شاته صفونه به دا به یو پوره کېږي دا اولنی شروع شو دا به د دې منځ نه شروع شي امام نه شاته دا صف به شروع شي ښی طرف او ګس او دا به پوره کېږي بیا په دې پسې بل بیا په دې پسې بل او داسې ځه نو امام به منځ ته کېږي او صف به د کوم ځای نه شروع کېږي د منځ نه که د ښی نه د منځ ته دا بیا شتي چې ښی طرف غوره دی د ګس نه صف کې ښی طرف غوره دی د ګس نه او دې دا مطلب نه دی چې بس ټول ښی ته راجمع کېږي او ګس خالي پرېږدي ښه اوس ته جومات ته راغلی او د یو صف د اولني صف ښی طرف ټول ډک دی او ته د دویم صف ښی طرف شروع کړي چې نه زه غوره طرف ته ودرېږم نو غلطه طریقه ده اول به دا ګس صف اول به دا ګس طرف پوره کړي د اولني صف او بیا شاته او بیا پسې بل چې اولنی صف نه پوره شوی ته دویم ته نشي اوړېږي او زموږ پښتانه خو د ډډې ځي ته پکې ګوري که چېرته دریم صف کې د ډډې ځای وي د ده ملا ماته ده د ویل ته ولاړ یا ګوټ کې یا د عیسي سره نو دا ټولې غلطې طریقې دي ورسېدې دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده وی چا وي چې پیغمبر دا ویلي دي چې مهې او پۍ به یو ځای نه استعمالوئ مهې دا به چې دې وخوړو بیا پسې پۍ څکه دا به یو ځای نه خورې جواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو دې څه نه ثابت او موږ ته پته نشته دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي چې پۍ او مهې به یو ځای نه استعمالوئ دا خبره راجع ده ډاکټرانو ته راجع ده چا ته ډاکټرانو ته د هغوی نه تپوس وکړئ کوم چې په دې باب کې پوهه دي د هغوی نه تپوس وکړئ چې آیا پۍ او مهې یو ځای نقصان ورکوي او که نه ورکوي دا تپوس د هغوی نه وکړي خو حدیثونو کې دې باره کې څه نه دي راغلي ډېرې مسلې دي چې شریعت هغه بیا دی خپل فن والا ته ډاکټرانو ته چې هغه باندې پوه هغوی ته پرېښودي چې هغوی څه وایي په هغې باندې عمل کېدی شي په دې به اکتفا وکړو او سوالونه اوس هم ډېر زیات پاتې شو انشاءالله دا به پر روان نشست کې پوره کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې د دې مبارکو نشستونو سره زموږ تعلق د مرګه پورې ساتي الله دې موږ له مرګ هم دې کې راوړي او الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين